اوس دغه خلک راځي مونږ ته پیغوریزه لهجه کاروي. هلته دا ته چې ما ته مهاجر وایه د تا عزت چیرې ده؟ په سوات کې چې په پاکستان افریشان وکړه په 2014 کې ته خدای دې تا ښځې یوې نه وړلې، وزیرستان یې لوټه نه که په میلیونونو. دا ته چې نن ما ته مهاجر وایه، په خیمو په ټینټو کې تر اوسه پورې نه یې پراته دغه فوجیانو مهاجر نه کړلی. کوم برخورد له تا سره وکړه چې ته فوج ته زنده‌باد وایه؟ افغانانو ته په خپله خاوره مهاجر ویل دا د یو بېغیرته سړي کار ده. په میلیونونو پاکستانیان له هېواد نه بهر دي، سټیزن کارډونه یې اخیستي دي، که په امریکا کې دي هغوی ته څوک پاکستانی نه وایي، که په لندن کې دي که په هر ځای کې دي هغه د هغه سټیزن دي. بس خلاصه خبره. دویم دوی دا خبره کوي چې دوی په پاکستان کې څه کوي، خپل ملک دې جوړ کړي. د دې خبرې خو دغه جواب ده چې هغه نجونې چې تاسو چاینا ته او دوبۍ ته او نورو ځایو ته د بلیک میلینګ دپاره لیږئ، د مردګوۍ دپاره یې لیږئ، هلته ولې په پاکستان کې لږ مردګوان دي ستاسو یې بهر لیږئ؟ دغه کوم کارونه چې تاسو له هېواده بهر کوئ، روزانه 10 لکه 8 لکه کسان له پاکستان نه وځي، ولې پاکستان نه جوړوئ؟ ولې دا خبره نواز شریف ته نه کوئ؟ ولې د فوز مشرانو ته نه کوئ؟ ولې قایض القضات ته نه کوئ چې کله ریټایر شو په سبا باندې لاړ لندن ته؟ د تا د ملک چیف جسټس قاضي، لوی قاضي، هغه د وظیفې نه وروسته یوه ورځ پاکستان کې نه تېروي. دغه افغانان چې پاکستان ته تللي دي، اوله ګټه پاکستان ته د ټول اروپا او امریکا د عبدالله ورور ناسته. دوی په پاکستان کې د هجرت ژوند تېر کړی، موږ تېر کړی، د موږ خلکو، د موږ مجاهدینو، د موږ غازیانو هلته داسې ژوند نه ده تېر کړی. قسم به خدای چې کله مجاهدین هلته وو په پېښور کې، افغان نجلۍ بې حجابه نه سوه ګرځېدلی، بې حجابه نه شوه ګرځېدلی. تر اوسه پورې په شمشتو کې لاړ شه بې حجابه ښځه نه شي ګرځېدلی. موږ هلته داسې ژوند نه ده کړی چې تاسو موږ ته ګټه را رسولې. موږ خپلې خاورې ته راغلي یو، خپلې خاورې کې ځان ته د خټو کوډلۍ جوړې کړي دي، په ډېرو لرو دښتو کې مو جوړې کړي دي. د برق بل چې تاسو ته 15% غلا کوئ، افغانانو پوره درکوه. اوبه موږ خپل کویان ویستلي دي، ټاکس او مالیه دا اوس هم افغانان درکوي، له همغه وخته یې درکوي. د جهاد په وخت کې د امریکا له شټینګرو نیولې تر خیمو تر بړستنو تر شین چایه پورې غلا کړی ده. تا موټروې له کومه کړله؟ تا ته به چې امریکانو غوا درکړله نو په غوا کې به د نیم غوږ موږ ته راکوه، نور به مکمله غوا د تا وه. که به امریکانو د مجاهدینو دپاره اسونه درکړه، په اس کې به د آس د لکۍ او ویښته مجاهدینو ته ورکوه. تا ته به شټینګر راتلل، تا ته به په میلیونونو اسلحې راتللې، د میلیونونو. ټول عرب نړۍ یوازې د قربانۍ په اختر کې 2 میلیونه تر 3 میلیونه حلال کړي پسونه پاکستان ته راتلل. تا مهاجرو ته صرف د پسونو یو غاګ ورکوه. تا په میلیونونو خیمې، په میلیونونو بړستنې، تا موټروې په څه شي جوړه کړه؟ زه چې کله زما پلار چې پاکستان ته مهاجر سو، پاکستان غیر له ویګن نه بل موټر نه درلوده. تا به بیلچه کې وږو مرچکۍ ټکوه، خوړه به دی. تا کیک او مټایي او جلبي نه پېژندله، تا نرۍ وریجې لا نه پېژندلې. د تا په غټو وریجو په دلده باندې ګزاره وه. لومړني هوټلونه چې په پنجاب، کراچۍ، سند او په پېښور کې جوړ شول، افغان کابلي رستورانونو په نامه باندې تا کابلي پولاو وپېژانده. تا هغه وخت کرښې خوړلې، هغه وخت ته به د ویګن موټر ته چې څوک وخته د 100 لوټ ماتې به یې نه درلودلې. سلګون پاکستانۍ کلدارې به د تا بانک نشو ماتولی، افغانانو به په جب کې بنډلې ګرځولې. پوه شولې؟ ته هغه وخت راجګېږې وایي مهاجرو پاکستان د مهاجرو مېلمستیا وکړه. ته په خپله که په ټول پاکستان کې، په پنجاب کې، په دې ځایو کې چا ماته د دوی بیټک وښته، زه انعام ورکوم. ته کله بیټک لرې؟ تاسو په اختر کې کله د یو بل کور ته ځئ چې چای وچکئ، د باندې سلام علیکم، اختر مبارک شه، اختر مبارک شه. دا پستا، بادام او جلغوزي دا شیونه دا تا زده کړل. ته چې د افغانستان په پاسپورټو د دغه انقلاب نه تا څومره استفاده وکړله، او ټول اروپا او امریکا ته تر وزیر اعظمه پورې د کاکړه پورې دی په افغاني پاسپورټ امریکا ته تللی. تا خو به چې له 400 نه پېښور ته لاړې وایي زه یورپ ته لاړلم. اوس دغه خلک راځي مونږ ته پیغوریزه لهجه کاروي. صحیح ده، مهاجر افغانان زما خپل ورونه دي، دا خاوره ده، هغه هم خاوره ده، خو هغه محکوم افغانستان ده. هلته دا ته چې ما ته مهاجر وایه، د تا عزت چیرې ده؟ په سوات کې چې په پاکستان افریشان وکړه په 2014 کې ته خدای دې تا ښځې یوې نه وړلې، وزیرستان یې لوټه نه که په میلیونونو. دا ته چې نن ما ته مهاجر وایه، په خیمو په ټینټو کې تر اوسه پورې نه یې پراته دغه فوجیانو مهاجر نه کړلی. کوم برخورد له تا سره وکړه چې ته فوج ته زنده‌باد وایه او ما ته مهاجر وایه؟ بې غیرته. په ځنګل کې وایي 3 غویانو،
3 د هغه پې زور نه رسېده د زمري چې دا 3 دانو ته به زه څنګه ورځم. زمري زور نه پې رسېده. دا 2 غوایانو ته ویل چې دغه یو تاسو کې برګ ده، دا خوند نه درکې کوي، دغه نه به م زه خلاص کم. او دا 2 نور ورسره ومنله. برګ غویا یې لاړه، د زمري خوراک سو، یو هفته نیمه خپلې مزې او چرچې وکړې. بیا یې سپین غویي ته وویل وایي دا تور تا سره خوند نه کوي چې جوړه رواني، ځکه په دواړو یې زور نه رسېده. تور یم یو هفته خپله میلمستیا کړله. سپین ته ورغی وایي که ته اصل وای ته به له خپلو ملګرو سره درېدلی وې، راځه نن په ما او تا باندې هماغه لوبه روانه ده. تا د چارسدیوال په نوم، ما د ماجر په نوم سره بیلوي. د لر او بر دروغجن چغې دي چې وهلې، نن د حقیقت معلوم شو چې ته افغان ته مهاجر وایې. افغان ته مهاجر وایې وایي چې د بدامنیو لامل دا ده. دغلته ته احمق او رزیلې چې ته پوهېږې نه چې د تا دښمن هغه څوک ده چې بنګالیانو ته پرتګونه وویسته. نن ته د دومره لوی نشان، دومره لوی نوم سره چې خیبر نوم انګریزان اخلي، بچیان پې باندې غلي کوي. نن د هغه خیبر بې غیرته ځوان د بنګال پتلون ایستلې فوجي ته وایي ته ټیک وایه. ته د شرم په نوم څه لرې؟ کافر دي که داوړ دي که مسعود دي که وزیر دي، ټول دا افتخار لري. که کرک دي دا افتخارونه لري. نن دغه بې غیرته ځوان چې دلته یې لږه پوڅکۍ ګیره پرېښېده او کناټي پورې تمانچه زړېږي، دا یې وایي ټیک وایه. او هغه د پورور د تا په عزت د تا په شرف باندې لوبې کوي. ته لاړ شه په همدې پېښور کې یو هندوستاني ته ووایه چې ته مهاجر یې، چې همدا پنجاپی د غاښونه در باندې باسي که نه. ته دومره بې غیرته چې د واګه بارډر خلاص ده، هندوان د عبادت او د تجارت دپاره آزاد پاکستان ته راځي او دلته فوج سلامي ورته وهي. خو د تا خور او مور، د تا خور او مور، د تا د بدن اعضا، د تا پښتون رور چې په کندهار باندې درنه بیل کړی ده، هغه د تا مریضه خورکۍ له لاسه نیولی، یا سرطان یا د ګردې مریض یا شکر یا د سترګو د علاج په خاطر باندې زرګونه ډالر د پاکستان سفارت ته نه اخلي. بیا په تورخم کې پتونخلي پنجان بنګړي پې باندې ماتوي. بیا په تا بې غیرته پښتون باندې تر شفاخانې پورې ځي، په لاره کې 20 جای پولیس کوي او ته د اوس لا ناستې ما ته ماجر وایې. ته څومره بې غیرته یې. دا سبا که د کوزې پښتونخوا او پښتنه خور راشي او دلته په چک پاینټ باندې طالبان ودروي، قسم مې دی په الله چې زه دا طالب ژوندی پرې نږدم. ته دومره بې غیرته چې له بره پښتونستان نه، له بره لوی کور نه د تا خور، د تا پښتنه خور، د تا ملاله خور چې انګریزان او امریکایان مات کړل، هغه د مریضۍ په حالت کې په ملا کوپه د سرطان په کینسر په ناروغۍ اخته د تورخم په بارډر کې بنګړي ماتیږي او ته بې غیرته ورته ناست یې. ته هېڅ حرکت نه کوې. تا ته زهر نه دي په کار. زه تا ته څنګه ازادي واخلم؟ ازادي هغه څوک اخلي چې احساس ولري، ضمیر ولري، وجدان ولري. د 2 بوجې دالو په خاطر باندې ته دومره بېننګه شوله چې ته نن له همغه پنجابي سره لاس یو کړی ده، وایي چې په مهاجر د لاړ شي پاکستان کې به امن راشي. په والله چې ټول پښتانه ووژنیم که د تا په خاوره کې امن راشي. چې ټوله 400 ګوره په 400 کې سلګونه خلک ووژل، د کالتوسو پیسې هم تانه واخیستې. چې ټول خیبر، ټوله شنغر په یو ورځ دا فوجان مړه کړي، د دوی زړه نه یخېږي او نه به د تا په کور کې امن راشي. تر هغو به ته په بدامنۍ کې ژوند کوې تر څو ونه وژل شي. ته راجګ سولې د ټي ټي پي او څو مجاهدین چې په بانو کې په همدغه د تا په قاتلانو باندې برید وکړه، هماغه شهیدان دې راونیول، په تیږو باندې دې وویستل. دومره بې غیرتي مه کوه. 20 کاله همدغه فوج کتل د پاکستان د امریکا ډرون الوتکو په وزیرستان باندې بریدونه کول. ته چیرته وې؟ ولې د تا د فوج د امن خبره ونه کړله؟ هغه وخت ته ولې راجګ نه سولې د فوج ته دې ونه ویل د امریکا دغه لارو او کانوایونو کالتوس مه پرېږده د افغانستان کې زما پښتانه ورونه وژني. بې غیرته خو تا محصول اخیسته، تا ټکس اخیسته، تا کاروبار کوه، تا د پوډرو قاچاق کوه. یا ورځ د پنجابیانو ته وویلې چې د امریکان دلته څه کوي، دا خو بدامني راولي. دا اوس چې په پېښور کې امریکان ګرځي او سیکورټي پاکستاني فوج نیولی، بې غیرته رزیله، تا یو ورځ وویلې چې دغوی موږ ته بدامني راوستې ده. 500 ډرون بریدونه امریکانو په وزیرستان، باجوړ او په سوات